बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल्क़लम वमा यस्तुरून। د مفکوره ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ سنټر لخوا په مکالمه کې اولنۍ ناسته کې باید څه ولوستل شي او څنګه ولوستل شي، په دغه موضوع باندې خبرې اترې کوو. په دې باندې مونږ د 2 غنټو سټډي سرکل کړی دی او دا ویډیو د هغه سرکل خلاصه ده. باید څه ولوستل شي او څنګه ولوستل شي. په دې مباحثه یا مکالمه کې مختلف نکاتو باندې مونږ خبره کړې وه چې په هغې کې اولنۍ برخه دا وه چې علم یو اکایي ده څنګه. بل په دې خبره شوې وه چې د تمامي علمي بهیر د ارتقا حرکیات څه دي او څنګه دي. دې نه پس د لوست په چاڼ او چون باندې خبره شوې وه، بیا د معیاري لوست لوازمات او د هغې معیارات. د دې نه پس یوه بله نقطه چې د لوست کوم قسمونه دي او د هغه قسمونو مثالونه څه دي، د هغې تیوري او پریکټس به مونږ څنګه کوو. او اخرنۍ برخه چې وه هغه په سوالونو جوابونو باندې مشتمل وه او دې نه علاوه څه سجسټډ ریډینګز، سفارشات یا ملاحظات، څه د کتابونو د مثالونه هم مخې ته راغلي وو چې دا کتابونه په دې قسم لوست باندې مونږه مخ پر وړاندې بوځو. اولنۍ نقطه چې علم یو اکایي ده څنګه یوه اکایي ده. د دې دپاره تمهید مونږه ایښودی و، هغه دا دی چې انسان د یو دریکا په باره کې ادراک کړی دی. هغه دریکا د انسان خپل ځان په دې کې یو ګوټ دی، دویم ګوټ په دې کې کائنات او دنیا، د دنیا تمامي مظاهر دي، او دریم انسین فیکټر چې مونږ څه ته وایو، مابعد الطبیعات یا نالیدلې دنیا چې په هغې کې خیال، فکر، عقاید، دا ټول څیزونه راځي. اوس انسان همیشه دپاره په دې دریکا باندې دا سوچ کړی دی چې زه څوک یم، زما تاریخ او تاریخیت څه دی، زه د چرته نه راغلی یم، زما آغاز څه دی، زما انجام څه دی، د آغاز او د انجام ترمنځه زما مقصد څه شته یا نشته، څه دی څه نه دی. دویم د کائنات څه شی دی، د دې حقیقت څه شی دی، د دې آغاز او انجام څه دی، او د دې زما سره یا د دې دریکا د اولنۍ حصې سره تعلق څه دی، د دې تعلق نوعیت څه دی، تړون څه دی، نسبت څه دی، په کومو اصولو باندې را روان دی. دریم چې کومه اکایي وه هغه دا ده چې انسین فیکټرز یا انسین ورلډ هغه څه شی دی، یعنې په هغې کې خدای، عقاید، میتس، دا ټول څیزونه راځي، یا مابعد الطبیعات چې په هغې کې فکر، په هغې کې خیال، په هغې کې جذبات، د هغې ماخذات، دا ټول د دې اکایي، د دې دریکا د دې نورو دوو اکایانو سره څه نسبت دی او دا یو بل څنګه افیکټ کوي، څنګه متاثره کوي. په دنیا کې چې څومره علوم دي هغه ټول د دې دریکا د ادراک نه را پیدا شوي دي، یا په دې دریکا د ځان پوهونې نه را پیدا شوي دي. نو کله هم چې مونږ وایو چې علم یو اکایي ده، د هغې دپاره بنیاد دا فکري دریکا ده، دا سوالیزه دریکا ده. د هر علم منتها که مونږ ګورو، د هر علم انجام او هدف که مونږ ګورو، نو هغه بنیادي طور د دغه سوالونو د لغم نه راټوکېدلي وي، یا د دې د خېټې نه را پیدا شوي وي چې مقصد څه دی، یا د دې دریکا د یو اکایي د بلې سره د بلې سره حیثیت هغه څنګه دی. نو په دې بنیاد مونږ ویلی شو چې یاره علم یو اکایي ده. دا تقسیم چې مونږ ته په علم کې کم ښکاري، دا تقسیم داسې دی چې د پاره د سپیشلایزیشن دی او د تخصیص دپاره دی، یا د انسان په یو خاص میدان کې د منفرد
مخصوص او بیلنسډ یا انټلیکچوال اوپینین پیدا کولو دپاره عبور دپاره دا تخصیص شوی دی. دا تخصیص د دې دپاره نه دی شوی چې ساینس او آرټس جدا جدا دی یا میتھمیټکس او میوزیک جدا جدا دی. داسې بالکل نه ده. دا تمامي علوم د یوې ونې برخې دي، د یوې ونې مختلف څانګې دي. نو که څونه هم مونږ د علم جوړتیا ته یا د هغې اخري هدف ته رسیږو، هغه به د دې سوالونو سره د هغې نسبت جوړیږي، د هغې برخه جوړیږي. په دې بنیاد باندې مونږ ویلی شو چې یاره دا د دې بنیاد یو دی، نو په دې بنیاد باندې علم یو دی. د علمي بهیر د ارتقا حرکیات دا یو بله دریکا ده چې کلم انسان دا بنیادی دریکا په ذهن کې وي او دی په یو علم کې خپل سفر پیل کوي، د هغې مدارج د هغې نشیب و فراز نه تیریږي. ظاهره خبره دی چې د اولې نه شروع کوي او بیا خپل اثر ته را رسیږي، بیا د خپل ځان نه بعد اثر ته رسیږي. نو دا یو سوال د ده په ذهن کې راځي چې یاره دا خو ډېر یو غټ د معلوم تاریخ 10,000 کلونه دي، بیا د دې نه به زه څنګه تېرېږم. نو دغه تمامي ادراک چې دی دا په یو بله فکري دریکا باندې کیږي چې هغه زمونږ په ذهن کې وي. نو مونږ د فکري ارتقا حرکیاتو باندې د هغې په ډاینامیکس باندې په اسانه پوهېدی شو او د هغې رخ معلومولی شو، د هغې ډایمنشنز ته کتلی شو. په دې دریکا کې یو ګوټ داسې دی چې یو فکري تصور جوړ شي، د هغې خپل یو ساینسي بنیاد هم جوړ شي او چې کوم مروج علوم وي هغه هغې ته یو فریم ورک یا یو علمي بنیاد هم ورکي، هغې ته مونږ تیسیز وایو. بیا څه وخت تیر شي نو دغه چې کوم فکر وي په دې کې کوم لوپ هولز وي یا په دې کې کوم لیمیټیشن وي، کوم تهدید وي، کوم امبیلنسیزونه وي یا د وخت د ضرورت سره امپریکټیکل برخې په دې کې راشي. نو دا تصور بالکل د ځان نه یو بل مختلف چې هغه کله متضاد هم وي کله متنوع وي د دې نه هغه تصور راوړي چې هغې ته مونږ انټي تیسیس وایو. بیا دغه یو انټي تیسیس پوره یو عرصه چلیږي. د هغې نه بعد په 3 نمبر باندې بیا داسې یو دورانیه راشي چې دغه تیسیس او دا دویمه د دریکا دا دویم ګوټ چې دی انټي تیسیس دا یو بل تصور په مشترکاتو او متفقاتو باندې رامخته کی او هغې نه یو بل د دریکا ګوټ جوړ شي چې هغې ته مونږ سینتیسیز وایو او دا سینتیسیز بنیادي طور یو بل تیسیز وي. دغه تیسیز بیا بل انټي تیسیز راوړي، هغه بیا بل سینتیسیز راوړي او دغه رنګې دا سفر جاري وساري وي. د دې په مثال دا خو مطلب هغه یو تیری شوه، د دې چې کوم پریکټس دی یا د دې کوم اګزامپل دی هغې حوالې سره مونږ خبره کړې وه چې لکه د فلکیاتو ماهرین یا علوم یا ډسپلنز د دوی په اول کې دا خیال و چې ځمکه چې ده نو دا سټیټیک ده، ولاړه ده، لمر چې دی هغه په حرکت کې دی. بیا څه وخت بعد چې علم نور پرمختګ کولو نو بیا دا یو تصور مخې ته راغی چې نه دا خبره د دې الټه ده، د دې اپوټه ده. ځمکه چې ده دا په حرکت کې ده، لمر چې دی هغه په ولاړ دی. بیا یو بل پرمختګ چې وشو، یو بله عرصه تېره شوله، نو دا تصور مخې ته راغو چې دا دواړه په حرکت کې دي او د دواړو د حرکت چې کوم پوزیشن دی یا کوم ساینس دی هغه جدا جدا دی. په دې کې بلها کلونه تیر شوي دي. دغه رنګ یو بل مثال مونږ په اکنامکس کې ورکړی و چې کیپیټالیزم مونږ سره یو تصور دی، لیټ سپوز په هغې کې د آزاد منډۍ تصور دی، په هغې کې د ذاتي ملکیت تصور دی. دغه رنګې که یو سړی مثال په طور باندې په اسانه باندې د یوې ورځې 1,00,000 2,00,000 روپۍ ګټلی شي نو باید هغه ته څه هرډل پیش نشي او هغه ته یو اکنامک فریډم حاصل وي، معاشي ازادي هغه ته حاصل وي. دا یو مین تھیم دی، په هغې کې نور جزئیات بیا هم شته. دې
تصور یو دغه پیدا کړه، یو موناپلی پیدا کړه، یو لیمیټیشن یې پیدا کړه، یو ګروپ یو خاص قسم مافیا یې پیدا کړه. نو بیا یو بل تصور د سوشلیزم مخې ته راغو چې په هغې کې د ذاتي ملکیت په ځای باندې د اجتماعي ملکیت خبره وه، په هغې کې په وسایلو باندې د تمامي خلکو د اختیار خبره وه، د هغه سیز د اورکم کولو دپاره، د هغې د ختمولو دپاره. بیا یو بل اوس اسلامیک اکنامک سیسټم ته که مونږ ګورو نو هغې کې د دې کوشش شوی دی چې د ذاتي ملکیت تصور هم شته، د اجتماعي ملکیت تصور هم شته، ورسره د کفالت په تصور باندې خبره اتره ده. نو دا د دورانیې په بنیاد باندې دا تصورات جدا جدا دي. یعنی اسلامی معیشت چې کوم نظام د اسلامی بینکاری یا اسلامایزیشن اف د اکنامک سیسټم دا خو اول کې راغلی دی، د دې تیورایزیشن اوس کیږي. هغه تیورایزیشن کې عمدغه موډل زمونږ مخې ته دي. یو سړی دا سوال هم کولی شي چې یاره اسلام خو مخکې راغلی دی، دا تصورات چې کوم دي دا خو وروستو راغلي دي. نو دلته زه دغه سپیناوی کوم چې دا مونږه مخې ته خپله کومه درېکا یې ښودې ده د تصوراتو د ارتقا دپاره، د هغې باندې خپل تفهیم هغه راوباسو، لکه ایز سوشل تیورم چې مونږ سوشل ایشو څنګه سالف کوو، یا په میتھمیټیکل تیورمز باندې یو سیز مونږ ګورو چې د هغې ارتقا څنګه شوې ده. نو په دې کې د ټایم هغه فیکټر مونږ نه ګورو، صرف د دې تصور چې د علمي بهیر د ارتقا حرکیات څنګه وي، په هغې کې په مختلف تصوراتو د ځان پوهولو کوشش کوو چې یاره مونږ هغه سیز منقح کړو او مخکې لاړ شو. دغه رنګې نور ډېر هم مثالونه کیدی شي، په هغې مونږ خبره اتره کړې وه، خو مخکې نقطې ته تلل غواړم. مخکې نقطه دا ده چې د لوست چاڼ او چوڼ دې څنګه وکړی شي. نو د لوست دپاره چې کوم انتخاب کیږي، په کوم قسمه لوست کې چې لوستونکي نه تنګیږي، باید هم په هغې کې هغه مخکې لاړ شي. د معیاري لوست د لوازماتو په لړ کې تر ټولو اولنۍ نقطه زما په خیال باندې دا ده چې په هر یو میدان علم و عمل کې نړیوال اعترافات موجود دي. نو د معیاري لوست دپاره لازمي خبره اولنۍ دا ده چې کوم یو څیز ته ته خوند درکوي لوستونکي ته، هغه په هغې کې خپل یو ذهني، فکري، جذباتي اطمینان محسوسوي، د هغې ادراک کوي. نو په هغې کې خپل پرمختګ کولو دپاره باید چې هغه د هغې مخکینی پوړی ته لاړ شي، او د هغې دپاره به دا وي چې یاره په دنیا کې په دغه میدان عمل کې چې کوم تا ته ښه لګېږي، هغه کومو خلکو په هغې کې نوم ګټلی دی، هغوی هغه سفر څنګه تیر کړی دی او تر کوم حده یې رارسولی دی، په هغې کې کم کم جزئیات دي. نو باید د دې خیال وساتلی شي. د لوست د قسمونو په حواله باندې مونږ خبره کړې وه. د لوست د قسمونو په باره کې دا مونږ په څلورو برخو باندې ویشو. لومبنی لوست چې کوم دی هغه ایلیمنټري ریډینګ ورته مونږ وایو چې پیلیز لوست ورته ویلی شو مونږ. دویم انسپیکشنل ریډینګ دی چې هغې ته مونږ شننیز لوست ویلی شو. دریم چې دی هغه تجزیاتي لوست دی، انالیټیکل ریډینګ ورته ویلی شو. او څلورم چې دی هغه پرتلیز لوست ورته مونږ ویلی شو، سینټاپیکل ریډینګ ورته ویلی کیږي. دا چې کوم ایلیمنټري ریډینګ دی دا خو داسې دی لکه څنګه چې ماشومان د ابلاغ دپاره اولني الف با یا اے بی سی زده کوي، نو هغه په دې کې راځي، بالکل بنیادي لوست. او د دې په بنیاد باندې مونږ ابلاغ کوو د یو بل سره، لوستونکي د تحریر سره، لوستونکي د یوې ژبې سره، لوستونکي د بلې ژبې سره د شناخت دپاره بالکل بنیادي دا وي لکه ماشومان چې څنګه کوي. او بیا دویم مقصد چې د دې کوم وي نو دا مونږ ته دا لوست د ایلیمنټري ریډینګ چې دی دا مونږ ته په ابلاغ کې انفارمیشن راکوي، معلومات راکوي.
دا دویم چې کوم لوست دی د دې مثال د اخبار لوست کیدی شي یا یو ګایډلاین لوستل کیدی شي یو فارم لوستل کیدی شي د داخلي یو طریقې کار لوستل کیدی شي چې هغه د تا سره ابلاغ کوي. دویم چې کوم انسپیکشنل ریډینګ دی شننیز لوست چې ورته مونږ ویلی شو هغه داسې دی چې یو کتاب چې هغه تا د دې په انتخاب کې په چاڼ او چون کې د مخکینی د ټولو خبرو خیال ساتلی وي نو په دې قسمه ریډینګ کې دا وي چې اولنۍ صفحه وکتلی شي د موضوعاتو چې کوم فهرست دی هغه وکتلی شي اختتامیه چې کومه ده هغه وکتلی شي او په منځ کې هم څه ناڅه برخې ولوستلی شي چې کوم انرجیکټ دی د هغې باره کې معلومات وشي چې دا څه شیز دی. د دې مختلف اقسام دي د انسپیکشنل ریډینګ خدای هغه بنیادي تیم دی. د دې دا فایده وشي چې که چېرې دا د یو خپل ذاتي رای جوړولو دپاره دا ریډینګ وي نو ډیسیژن میکینګ کې به چې کله په دویم ځل ته دا لولې نو دا به تا ته ډېره زیاته فایده درکوي. که چېرې دا انسپیکشنل ریډینګ دا پروسس په اکیډمیک ریډینګ کې وي زمونږ د نصابي ضرورت حصه وي نو بیا که ته په دې باندې پوهېږي که نه پوهېږي په دې باندې مخ په وړاندې تلل پکار وي چې کتاب د سر نه شروع کې تر اخره پورې یې ورسئ او بیا چې کوم ځای کې ته نه پوهېږې د هغې ته ودرېږې نه مخ په وړاندې ځئ. بیا چې کله دویم ریډ ته دې له ورکوې نو مونږ ته شماریاتي تحقیقات دا وایي چې هغه به ستا ذهن د هغې چې کوم هغه هول لوست دی کلي لوست دی د هغې د اثر د وجې به دویم لوست کې ډېره زیاته اسانتیا وي. تجزیاتي لوست چې کوم دې کې نور تفصیلات هم دي چې په هغې باندې مونږ خبره کړې وه خو بهرحال دلته کې زه د خلاصې په طور باندې د ګوتو په سر دا ټول څیزونه را انغاړم. تجزیاتي لوست چې کوم ته مونږ انالیټیکل ریډینګ وایو هغه داسې دی چې دا بنیادي طور په کتاب باندې ځان پوهول دي پوره پوره. په دې لوست کې مونږ حاشیې لیکو د ځان سره چې کوم د کتاب سره زمونږ اتفاق وي هغه د کتاب په یو اړخ باندې لیکل پکار وي چې د کتاب د لوست په دوران کې مونږ کوم اختلاف راځي د ماتن سره د لیکوال سره هغه په بل اړخ باندې لیکو او په کتاب د پوهېدلو کوشش کوو. د دې انالیټیکل ریډینګ هم څلور پنځه قسمونه دي چې په هغې باندې مونږ خبره کړې وه خو د هغې خلاصه زه دلته وایم. دکه کم اختلافات او متفقات چې دي هغه د حاشیو په شکل کې ځان سره ولیکلی شي. کتاب چې ختم کړی شي بیا یو خپل تجزیه د دې دپاره وکړی شي چې د صاحب کتاب یا لیکوال کم قسمه سوال راوړی دی او د هغه سوال دپاره یې جواب کم راوړی دی. هغه جواباتو کې کیدی شي څه لږ ډېر اختلاف هم وي کیدی شي هغه جوابونه د یو بل سره کنفلیکټینګ څه تصادم هم لري نو د دې لوستوال یوه بله ذمهواري په دې سټیج باندې بیا دا جوړیږي چې دی په هغه جوابونو کې یو آرډر را پیدا کړي چې دا جواب په دې ځای دی په دې ځای دی چې د هغې نه تصادم ختم شي. اخیري چې کوم لوست دی هغې ته پرتلیز لوست یا سینټاپیکل ریډینګ مونږ ویلی شو. دا بنیادي طور د کتاب لوست نه دی بلکې دا یو په موضوع باندې د مختلفو کتابونو یا په یو موضوع باندې د مختلفو لیکوالانو چې کوم تحریرات دي کوم تحقیقات دي د هغې لوست دي او په هغې باندې ځان پوهه کول دي. اوس په دې صورت کې دا چې کوم لوست دی مونږ ته ډېر قسمه مسایل راځي مخې ته. د یو سبجیکټ میټر دپاره مختلف لیکوالانو مختلف قسم فریم ورکس مختلف قسم استدلالات مختلف منطقونه هغه را وړاندې کړي وي. دلته کې هم هغه د تیسیز انټي تیسیز او د سینتیسیز هغه کیسه لوستونکي ته یو نتیجه خیز
دغه هدف ورکولو کې ډیر زیات لاس کوي. د دې خپل اصول دي چې په هغې باندې مونږ خبره اتره کړې وه. نو دا بنیادي قسمونه دي د لوست. په دې حواله باندې که مونږ مختلف د ریډینګز دا قسم تفصیلات زمونږ په ذهن کې وي او بیا مونږ مخ په وړاندې ځو، نو زه به دا وایم چې کوم لیټ سپوز لیټریچر څوک ویل غواړي نو هغه دې څه ووایي، څنګه دې ووایي، بنیادي سوالونه حل کولو نه بعد په دغه تمامي پراسس نه دی راتیر شي. یو کتاب دی هاو ټو ریډ اینڈ وای، دا د هیرالډ بلوم کتاب دی. په دې کې هغه وایي چې یاره مونږ لیټریچر ولې وایو، دا مونږ ته څه راکوي، څنګه یې راکوي، دنیا ته یې څه ورکړي دي او د دې دا ورکړه څنګه امتیازي ده چې دا ورکړه د علم یوه بله څانګه نشي کولی. لکه شاعري دې ولې ولوستلی شي، ناول دې ولې ولوستلی شي او څنګه دې ولوستلی شي، د دې به فایده څه وي، هغه په دې کې دا ټول بحث کوي. نو د کتاب د یو میدان د خوښونې دپاره، د ورکړې دپاره، د هغې د مزاج د هماهنګۍ دپاره په لیټریچر کې په اسانتیا سره دا انتخاب هغه کولی شي. که مونږ تنقید فرض کا لوستل غواړو نو د نن په دور کې تنقید د تیوري او د پریکټس په یو سینتیسس باندې ولاړ دی چې تنقید تا نه تیوري هم غواړي، تا نه د هغې اطلاق هم غواړي، تا نه د متن د ماتن او د لوستونکي چې کومې رشتې دي د هغې کوم حرکیات دي په هغې پوهه هم غواړي. نو زه سجیسټ کوم به مخکې هم خبره کړې وه چې د پیټرزبری بګیننګ تیوري کتاب دی، په هغې کې هغه د تیوري خبره هم کوي، د هغې مثال او مشقونه هم ورکوي چې ډېر په اسانتیا سره نننی تنقید مونږ په هغې کې زده کولی شو. دغه رنګې د دې ریډینګز په تجربه کې یا د دې ریډینګز نه د تېرېدو په یو خپل ایکسپیرینس کې د ریلیجن په باره کې بعضې ملګرو سوال کړی چې ریلیجن څنګه لوستل پکار دي، څنګه ایډرس کول پکار دي. نو ما خپل خیال دا و چې د ریلیجن کوم ایلیمنټري سورس دی یا د هغې کوم سیکرټ ټیکسټ دی هغې ته ډایرکټ اپروچ داسې پکار دی لکه څنګه چې مونږ نورو کتابونو ته کوو. لکه مونږ انګریزي زده کوو نو انګریزي به حیثیت ژبه د هغې ابلاغ زده کوو، بیا د هغې انسپیکشنل ریډینګ یې زده کوو او دغه رنګې د هغې په ذریعه باندې نور هغه علمي میدان مونږ څېړو او په هغې کې مخکې ځو. نو د ریلیجن په حواله باندې هم مونږ که د هغه ریلیجن کوم لینګویج دی د هغې د دې ریډینګز نه راتیر شو او بیا هغه پرایمري سورس ته په خپله ورشو نو دا ډېره فایده کوي. او په دې کې مختلف نظرونه دي، په هغې باندې مکالمه کیدی شي. زمونږ د خبرو اترو مقصد هم دغه دی چې انساني اجتماعي حکمت یا کلیکټیو ویزډم مونږ ته کمې کمې لارې ښودلي دي، باید په هره لاره باندې خبره وشي. نو د هغې په باره کې زما دغه خیال و. فلاسفي دپاره هم سجیسټډ ریډینګز مونږ ویلي وو چې دا دې وشي. میتھمیټکس ته لیټ سپوز د مثال په طور باندې زه وایم نو په میتھمیټکس کې یو ایلیمنټري څیزونه دي چې مونږ هندسه زده کوو، مونږ شکلونه زده کوو یا د هغې ورکړه زده کوو. د هغې چې کله مونږ اپلیکیشن ته راځو هغه یو ډېر پسته فیز وي د دې. لکه د عمر خیام په میتھمیټکس او په میوزیک باندې چې کوم مضامین دي هغې باندې ظاهره خبره ده د پوهېدو دپاره د دې تمامي ریډینګز د یو نتیجه خیز لوست په هغې کې د یو تنقیدي نظر نه بعد به د میتھمیټکس د موسیقۍ سره د هغې د نورو علومو د مینیفیسټیشن سره او د هغې د نسبتونو د یو بل سره د تعلق او د تعلق په منځ کې د حرکیاتو تعین به ډېر په اسانتیا سره وشي که دا قسمه لوست زمونږ په ذهن کې موجود وي. تقریبا په دې خبرو اترو کې نور سوالونه هم شوي وو او دا یوه خلاصه وه چې باید څه ولوستل شي او څنګه ولوستل شي. په دې باندې خبره تر دې دمه شوې وه. د دې بله کړۍ به په بل سټډي سرکل کې کوشش کوو چې مخ په وړاندې بوځو. ډېره مننه.